پرون امین ما ته دمکیانې راکړې بېګا زه ورغلم دی حاجي صاحب دې پرون یې دمکیانې راکړې نن ما پسې مصالحه کسان راغلي خو زما شک په امین دی شک هم نه دی مستقیم دی ولې چې هغه بریتونه دی هغه شالیناو کې چې کښېني هغه شالیناو هغه نه دی د دوی خو د دریشي چې هغه پاڅې کېږي حق هغه سړی ماپ کې شاید هغه کې پیک اپ شک څه کوي څوک تا ته اختار درکړي نو خو اختر خو به پرونه ما ته اختر به شکم بل چا کوي تاسو معنا لري یار خو موږ یو غواړو چې خبر ولاړ اختر وشي دولت خبره لاړه وشي حاجي صاحب خبر د ولسوالۍ ته ورځو ګوره ولسوالۍ ته ورځو ولسوالۍ ته مخکې مریضي ورکړې موږ هغه ورکړې زه وروره بیا دغه خلک ټول موږ خپله نه لرې وروسته ګزمه ګرځو خپله دا خلک حکومت پرې خبرو خپله ګزمه ګرځو نه دغه زموږ ورونه دي دغه بېچارهګان صلاحیت نه لري موږ ته پته ده که نه دوی سره زموږ باس کول دوی داسې فضول دي که نه و دوی خو خپل حال هم بېچارهګان نه شي ویلی خو دا هم بېچاره هغه تنخوا ورکوي نو دوی به وروره بیا دله ورته وبوي حکومت به هم راشي حکومت به ولسوالۍ قمندان د امنیت راشي وروره خط به مسیر به معلوم وي چې دوی به دې خواته نه راشي موږ به دې ماښام نه وروسته د ورځې دې راشي خبره نشته د ماښام نه وروسته چې دې خواته موږ څوک ولید ولې د اتو بجو نه وروسته د اتو بجو نه وروسته ګوره موږ خپل ځان ساتنه کوو مستقیم موږ ته دمکیانې راکوي خیر ده یو کار به وکړو دا دمکیانې ګوره پرون راکړي دي نن ګوره د دغه راغله ګوره تاسو خیر ده چرچ خبرې په حوصله ګوره سپینګیري دا چې کله سپینګیري لرو دا مسجد هم دي دا وکیل دا مشکل بار خبره غټونه پوه شوې او که چې دا بیا حل نشي مشکل مو نه رسېدلو بیا نو که دولت ته ځو که هر څه ته ځو بیا مجبوریت وي اوس دا نفر که مونږ وپېژنو چې دا کېنو چې وروره ته چارې لېږلی کومه وجه ده یو د شرک حقدار دی د ژوند د زندګۍ د شپې د نیمه شپې قضا لرو مونږ دولت لرو مونږ حکومت لرو د نیمې شپې شور چپا خو نه دی ته مونږ ته ووایه چې مشکل حل کړو نو اخیرا دا مشکل خو چې دولت ته دې ولې خپله حل وکړو نو که دا نفر ته مونږ ته وښیې نو څه دا نه دی چې موږ د سپینګیري هغه سره خبره وکړو استاد دا دقیقه ما زه نگاه میکنیم ده دقیقه وقتی که ما فایل کردم رفت یک دم تو موتر استاد میکنم نه پیش من دریش میکنم میگو علی و سمفیل کجا موتر موتر ما همیشه آدم شو نمیکنیم پیش چی است ناقش مشکله مثلا نمیکنیم کم اندک شو دادیم میکنیم کاشی سمیا یادی سمیا یا چی گفتن اینی مردم؟ یا که استاد بود 10 دقیقه استاد بودم یا چی گفتن اینا؟ یا یک گفت ما بار بودیم از پارک اومدیم میگیم ما نمیدونیم دو وقتی هم شده موترش گرم آمده گفت آو ما گفتیم اجازه نداریم یک پیکاپ بود یک لانگ کروزر در پشت پیکاپ هم نفر مسلح شده بود دریشیدار میشه دریشیش کن جای میریم با او اجازه نداریم چرا کسی نبرد؟ کسی نبرد چه کنه؟